سلامونه دوستانو، ستړي مشئ په دې هیله یو چې روغ جوړ صحتمند به ویه. دا د ټال ناول 9مه برخه راورسېدله چې پیل به یې له دې ځینه وکړو. نادیه راغله، د دې کسر یې پورته کړ، پزه یې کش کړه، په خوند یې وویل: منتو بوی خو یې ښه دی. بصیر د بوډۍ له کوټې راووت، ټنډه یې تروه وه، د اشپزخانې په ور کې ودرېده. نادیې ته یې وکتل، ورو یې وویل: پورته کوټې ته تللی شو؟ نادیه وویل: ضرور خبره ده؟ هو، هیله کوم. دواړه له اشپزخانې ووتل، خو نادیه په زینو کې ناره کړه: دا مې حق دی. ارزو ور وکتل، نادیه بیرته راوګرځېده، په سالون کې پر اوږده څوکۍ کېناسته، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. بصیر د بوډۍ د کوټې دروازه پورې کړه، ورغی، د نادیې تر څنګ کېناست، ورو یې وویل: پوهیږم، خو دا وخت یې د یادولو نه و. نادیه یودم وژړل. بصیر وویل: ابۍ ناروغه ده. نادیه په ژړا کې وویل: خو په وصیت نامه کې زه د وزیر اکبر خان له کوره ایستلی یم، د خیرخانې په دکانونو کې هم حق نه دی راکړی. بصیر سړه ساه وایسته، ورو یې وویل: موږ خو یو، ژمنه ده، خپله برخه دې درسیږي، خدای ومنه. نادیه چغه کړه. بصیر راغی، بوډۍ نیم ساعت وروسته په شفاخانه کې وه، سترګې یې پټې وې، ګڼ ډاکټران پرې راټول ول. بصیر، نادیه او ارزو د روغتون په اوږده دهلیز کې ناست ول. یو ډاکټر راغی. بصیر په بیړه ودرېده، د ډاکټر په خبرو کې نا امیدي ګډه وه. ویل چې د زړه حمله پرې راغلې ده، دعا کوئ. د شپې 12 بجې بل ډاکټر راغی. د بوډۍ ژوند ته تمه پیدا شوې وه. 1 بجه بصیر نادیه ته وویل چې کور ته لاړه شه. نتله، خو بصیر د دې تګ د ماشوم لپاره مهم ګاڼه. بصیر ارزو ته هم د تلو وویل، خو هغې نه منله. نادیه د بصیر له موټروان سره کور ته لاړه. 3 بجې ارزو پر اوږده څوکۍ ویده شوه، خو بصیر تر سهاره ناست و. 8 بجې بل ډاکټر راغی. بوډۍ یې وکتله، نوي معاینات یې ولیکل. بوډۍ ماښام سترګې رڼې کړې. لور، زوی او ارزو یې سر ته ولاړ ول. بوډۍ یوې بلې خوا ته وکتل، زګیروی شو، په سخته یې ویل: کور ته ځم. بصیر خوله جینګه کړه: ابۍ، ته باید یو څه وخت دلته تیر کړې. بوډۍ سترګې پټې کړې، مازې شونډې یې وخوځېدې. بصیر د هغې خولې ته غوږ ور نږدې کړ. بوډۍ په مړاوي غږ وویل: کور ته ځم. نرس راغله، د بوډۍ د لاس په راوتلې رګ کې ستنې نه ایستې. ماخوستن نادیه کور ته لاړه. ارزو او بصیر په دهلیز کې کېناستل. سهار د بوډۍ سترګې رڼې وې. ډاکټر ویل چې له خطره وتلې ده. بصیر خوشحاله و. څو ځله د خپلې مور لاس ښکل کړ، هغې ته یې تسلي ورکوله. 8 بجې د زنګونو مخه وشوه. په دفتر کې مهمه جلسه درلوده. بصیر نه ته، خو بوډۍ مجبوره کړ. وروسته نادیه راغله. 1 ساعت له بوډۍ سره وه، خبرې یې کولې. د بوډۍ صحت ته خوشحاله وه، خو بوډۍ لنډ ځوابونه ورکول. نادیه تر غرمې مخکې کور ته لاړه. بوډۍ ارزو ته وکتل، نجلۍ په ناسته ویده وه. ماسپښین بصیر راغی. ارزو ته یې کور ته د تګ وویل، خو ارزو نه تله. مازدیګر بوډۍ له عاجل اتاقه وایستل شوه. په نوي کوټه کې پر یو بل کټ ځوانه چاغه ښځه پرته وه. د پایوازانو لپاره 2 اضافي کټونه هم ایښي وو. بصیر ماخوستن کور ته لاړه. بوډۍ نیمه شپه سترګې رڼې کړې. ارزو په پټو سترګو ناسته وه، د دې په ویښتو کې یې ګوتې وهلې. بوډۍ وخوځېده. ارزو ور وکتل، په خوند یې وویل: ښه یې؟ زګیروي دې نه ختل، کراره ساه دې اخیسته. بوډۍ وویل: ته باید ویده وای، خو خوب نه راته. بوډۍ وویل: دروغ مه وایه، سترګې دې پړسېدلې دي. ارزو وویل: په خوب کې دې خبرې کولې. بوډۍ ور وکتل. نجلۍ وویل: ویل دې چې عبدالله هغه غاړکۍ مې خوښه ده. بوډۍ په سخته وخندل. عبدالله مې په خوب لیده، په لویه مغازه کې یې غاړکۍ راته اخیسته. ارزو وویل: عبدالله څوک دی؟ خاوند مې 10 کاله مخکې موټر وواهه. نو ته خپل سړی په خپل نوم بولې؟ بوډۍ حیرانې سترګې ور واړولې. ارزو وویل: مور مې پلار ته ویل: چای راوړم؟
غلی شوه. وی ویل زموږ په کلي کې څوک د خپل سړي نوم نه اخلي. سپین سترګې ښکاري. نرسه راغله. د زړې ښځې فشار یې وکوت. بلې ویدي ناروغې ته ودرېده. بوډۍ وویل ناوخته دی. ارزو خپل کټ ته ورغله. یو وخت یې سترګې رڼې کړې. په غږ پسې اورمیږ کوږ کړ. سهار و. یو ډاکټر د چاغې ښځې فشار کوت. ارزو ژر پر خپل ټټر روجایي ورکش کړه. کېناسته. په غاړه کې یې تاو شوی ټیکری یې پر ویښتو سم کړ. بوډۍ ته یې وکتل. سترګې یې پټې وې. ارزو دهلیز ته ووته. په تشناب کې یې نل ته مخ ونیوه. په دهلیز کې په روانه نرسه پسې چټکه شوه. مخې ته یې ودرېده. وی ویل په ټوله شفاخانه کې مساله یعنې جایرماز نشته. سهار د لمانځه لپاره هیڅ هم نه و. د نرسې تندي نرۍ ګونځې پیدا کړې. د بوډۍ کوټې ته ننوته. ارزو پسې ورغله. وی ویل تاسې لمونځ نه کوئ؟ ډاکټر یې ور وکتل. نرسې ورو وویل صاحب جاینماز غواړې؟ ورته یې راوړه. نرسه غلې وه. ډاکټر وویل صفاکارې ته ووایه چې د نارینه‌وو له جوماته یو جاینماز راوړي. ارزو پر کټ کېناسته. ډاکټر د ارزو تړلو ګوتو ته وکتل. نرسې ته یې مخ ور واړاوه. بنداژونه یې بدل کا. بوډۍ یو وخت د ارزو په لوړ غږ راویښه شوه. له نرسې سره یې جنجال و. ویل چې خدای که یوه روپۍ هم درکم. ما خو د ګوتو د ټوټو بدلېدا نه غوښته. بوډۍ وټوخل. نرسه یې ور وغوښته. نرسې وویل چې د ډاکټر په هدایت مې د نجلۍ د ګوتو خیرن بنداژونه ور بدل کړل. پارچه مې ورکړه. ومې ویل چې لاندې لاړه شه. 1.5 سل افغانۍ تحویل کړه. بوډۍ کاغذ ورنه واخیست. وی ویل سمه ده چې زوی مې راغی تحویل به یې کړو. نرسه په تریو تندي له کوټې ووته. ارزو زړېدلی سر د بوډۍ تر څنګ کېناسته. په غوسه یې وویل غله ما خو نه ورته ویلي. بوډۍ وویل خو د بنداژ بدلېده د ضروري وه. نو دا څو ټوټې په دومره پیسو ارزي؟ بوډۍ ټوخۍ واخیسته. وروسته یې وویل په دې خبرو پسې مه ګرځه. دا شخصي شفاخانه ده. دلته خدایي هوا هم در باندې حسابوي. یو زوړ سړی په ورو کې ودرېده. ارزو ژر د بوډۍ پر خلاص ټټر روجایي ورکش کړه. زاړه سړي وویل جاینماز تاسو غوښت؟ ارزو ورغله. جاینماز یې ورڅخه واخیسته. سړی بیرته د باندې ووت. ارزو وویل اوس به دا زړه مساله هم په 500 حساب کړې وي. خندا راغله. ارزو مغزای کوږ کړ. په کټ کې پرتې چاغې ځوانې ښځې ورته وخندل. 9 بجې د شفاخانې زړې خدمتګارې ناشته راوړه. یو ګیلاس شیدي او د کیک 2 وړې ټوټې. وخت به ووت. بصیر 12 بجې را ورسېده. تر 1 بجې له بوډۍ سره و. ویل چې عاجل کارونه یې ډیر دي. د غرمې د ډوډۍ له وخته استفاده وکړه. خو د نادیه درک ونه لګېده. مازدیګر له بوډۍ سره په تلیفون کې لنډه وغږېده. ارزو د بوډۍ په غوښتنه وختي پرېوته. یو وخت تندې راویښه کړه. کېناسته. له جیک یې ګیلاس ډک کړ. بوډۍ ته یې وکتل. زړې ښځې چت ته کتل. له کینې سترګې یې رڼه اوښکه را ورغړېده. غوږ ته نږدې ژورې ګونځو ګردوالی ورنه واخیست. ارزو ورغله. د بوډۍ تر څنګ کېناسته. بوډۍ یودم وژړل. د نجلۍ پر ورنو یې سر کېښوده. ارزو د هغې په سپینو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. ارزو ځوانې ښځې ته وکتل. ویده وه. بوډۍ په ژړا کې ویل خفه یم ډېره خفه. ارزو د هغې پر ډانګرو اوږو ګوتې ټینګې کړې. بوډۍ وویل خبرې راته وکړه. ارزو غلې وه. بوډۍ غریو واخیسته. زړه مې چوي یو څه ووایه. ارزو وویل پښې در کېکاږم؟ نه سر نه. همداسې مې په ویښتو کې ګوتې تېروه. نکل. بوډۍ په غریو کې وخندل. کوچنی یم؟ نه خو زما ښه نکل زده دی. د تورې شیشکې او سپینې ښاپېرۍ نکل انا مې راته ویلی و. بوډۍ وویل سمه ده ویې وایه. ارزو غاړه صافه کړه. د انا غوندې به یې درته ووایم. و نه و د خدای کړه و. د بنده ورته کاته و. یو وخت په یوه لوی غره کې یوه توره شیشکه اوسېدله.
شیشکې عجیبه ژوند درلوده. د کور کړکۍ د بېنادمانو له هډوکو جوړې وي. اوبه به یې د انسان د سر په کاسه کې څښلې. کټ یې د ښځو له کوڅیو اوبدلی و. دی به هر سهار د یو واړه هلک وینه څښله. بوډۍ په خبره کې ور ولوېده. مه مې وېروه، سم نکل دې نه دی زده. نه، همدا یو مې انا راته ویلی و. ته تر اخیره واوره، سپینه ښاپېرۍ لا پاتې ده. بوډۍ وویل نه یې غواړم، له وینو مې بد راځي. نو څه درته ووایم؟ نصیحت راته وکړه. ارزو په خوند ویل ها، خو سم ووایه چې د کلي د ملا صاحب خبرې غواړي. هی چې کله د تیاره قبر ته ورښکته کړي، که ښه بني ادم وي نو واوه، خو که د ګناوې کړي وي نو په قبر کې به ماران او لړمان درته راشي. یو ورځ نه ده، دوی نه دي، درې نه دي، تر قیامته به دې چیچي. د بوډۍ ټنډه تروه شوه. له ویرې پرته به بل څه نه پوهېږي. ارزو وویل خو ملا صاحب به همدا ویل. ملا د ژوند خبرې نه دي کړې؟ نه، یو وار یې راته وویل چې د بل چا کوټې ته بې اجازې مه ورځه. بیا یې راته وویل چې د عالمانو د ډوډۍ په نوبت کې تر ټولو ښه شی ورته پخوئ، ثواب لري. او حاجونه به مو کړي وي. یوه بله خبره یې هم کړې وه، د همسایه حق یې یادوه. هیره مې ده. هو رښتیا، دا یې ویل چې د مور او پلار احترام کوئ. د بوډۍ سلګۍ شوې. وی ویل نو نادیه ولې په دې تیر عمر ترخې خبرې راته وکړې؟ غلې شوه. وی ویل زړه یې رامات کړ، نن مې لیدو ته هم رانغله. سوړ اسویلی یې ویست. له بصیره خو ګیله نشته، کارونه یې ډیر دي. دې نو څه کول؟ هسې هم خریداري ته تللې وه. یو ځل خو به له لارې راګرځېده، سترګې یې پټې کړې. د غبرګو سترګو له کنجو یې اوښکې ورغړېدې. ارزو یې پر سترګو ټیکری ورتېر کړ. پرتې ځوانې ښځې خر ووهل. ارزو په بیړه ور وکتل. د ځوانې ښځې له خولې سپین ځګونه راووتل. نجلۍ منډه ور واخیسته. په دهلیز کې یې نارې ونیولې. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب! ډنګره نرسه راووته. پر خپله شونډې یې ګوته کېښوده. په غوسه یې وویل په کراره دا روغتون دی. ارزو په ورختایۍ وویل ښځه ښه نه ده. ډنګره نرسه په منډه تر نجلۍ تېره شوه. شیبه وروسته کوټه سپینو چپنو ونیوله. ارزو له بوډۍ سره غلې ناسته وه. ډاکټرانو ته یې کتل. ډنګرې نرسې پیچکارۍ ډکوله. وخت ووت. له عمره پوخ ډاکټر ډنګرې نرسې ته وکتل. اخر وار د څه وخت احوال واخیسته. نرسې په ویر وویل همدا 2 دقیقې مخکې. هغه وخت کراره ویده وه. ارزو وویل مخ دې تور. درنو دوستانو، د داستان 9مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي.